السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو دغه کوم دوه ویډیوګانې چې تاسو وکتلې آیا تاسو غواړئ هم دغسې ښکلي ویډیوګانې د خپل عکسونو د خپلو نومونو نه جوړ کړئ نو دغه ویډیو کې به پوره طریقه زه تاسو ته ښیم. دوستانو د دې دپاره یو اپلیکیشن هم نه دی پکار، صرف یو سایټ دی، هلته لاړ شئ او خپل عکسونه پکې واچوئ، خپل عکسونو نه دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی. په هغه لینک چې کله هم تاسو کلیک وکړئ لږ لاندې به لاړ شئ، هلته لیکلی وي کلیک هیر. چې کله هم تاسو په هغې باندې کلیک کړئ تاسو ته به یو ویب سایټ راشي. نور پوره معلومات به بیا ویډیو کې مخکې وګورئ چې هلته څنګه کې صرف هغه ویب سایټ ته ځان ورسوئ. دوستانو ستاسو وخت نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو زه چې زه خپل لیپټاپ سکرین ته راغلم، دا تاسو سوچ مه کوئ چې زه په لیپټاپ کې لګیم او دا تاسو موبایل کې نشئ کولی. بلکل څنګه زه په لیپټاپ کې کوم تاسو همدا کار په خپل موبایل کې هم کولی شئ. زما موبایل کې نیټ خلاص شوی دی نو د دغې وجې زه خپل لیپټاپ ته راغلم. سمه ده. نو دوستانو چې کله هم تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ په هغه لینک باندې نو تاسو به داسې سایټ راشي. دلته تاسو ښکاري دوستانو دغه بیرغ تاسو وینئ. که لاندې تاسو دلته راشئ دلته نور ښکلي ښکلي بیرغونه هم موجود دي. چې کوم یو بیرغ تاسو غواړئ په هغې باندې خپل نامه، خپل لوګو، خپل عکس، هر څه چې وي تاسو په دې باندې پرېښودلی شئ. دلته تاسو وګورئ په دغې کریټ ناو باندې تاسو کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې کریټ ناو باندې کلیک نو تاسو به داسې یو ډیشبورډ ته راولي. لږ انتظار ورته کوو. دلته وګورئ، دلته ګورئ دوستانو یور لوګو هیر. نو دلته تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو خپل عکسونه واچوئ. دوستانو عکس نه مخکې د عکس اچېدو نه مخکې کوشش وکړئ چې ستاسو عکس پی ان جي وي. چې کله هم پی ان جي عکس وي هغه بیا ډېر ښکلی راځي. جی پی جي هم کېږي خو چې پی ان جي وي هغه ډېره بهتره ده. نو دلته به تاسو په دې اپلوډ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په اپلوډ باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته زه خپل کمپیوټر ته راغلم نو تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه یا کوم ګیلري ته لاړ شئ. سمه ده. اوس دلته زه اوپن کوم، دا عکس ما دلته راوست. اوس ګورئ او د هغې نه پس تاسو په دې کنفرم باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې کنفرم باندې کلیک وکړئ نو ستاسو عکس په دلته راشي. دغه وګورئ، دلته وګورئ یور ټیګ لاین هیر. دلته تاسو ټایټل هم ورته ورکولی شئ. ګورئ چې هر څه دلته لیکي. د مثال په طور زه لیکمه چې پښتو زده کړه. ګورئ او بیا د هغې نه پس چې کله هم تاسو وګورئ دلته وګورئ میوزیک پریویو. ستاسو موبایل کې به هم دا شی راغلی، هغه به لاندې وي د دې نه. دلته تاسو کولی شئ په خپله خوښه میوزیک ورته واچوئ، کوم میوزیک تاسو ورته اچوئ. سمه ده. نو تاسو په دې جمع باندې کلیک کړئ نو هغه میوزیک په دې باندې اپلای شو. ګورئ سیو چینج. د هغې نه پس تاسو پریویو ته لاړ شئ. دلته ګورئ فری پریویو، دا بای های کوالټي. چې کله هم تاسو ایچ ډي کې غواړئ دا بیا بای کول یعنې اخیستل دي. نو تاسو بلته فری پریویو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې فری پریویو باندې کلیک نو اټومیټیکلی ستاسو ګورئ ویډیو په جوړېدو دی. صحیح ده. نو ستاسو ویډیو به دلته اوس ګورئ دا به ډاونلوډ کېږي او ښکلی غوندې ویډیو به ترېنه جوړېږي. نو دوستانو حتما خپل موبایل کې انسټال کړئ اپلیکیشن دی، حتما دغه کار وکړئ خپل موبایل کې که چېرته تاسو د عکسونو جوړولو شوقیان اوسئ. دوستانو دا و نننی ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.